السلام علیکم زیم صاحبزاده او تاسو کته یې صاحبزاده افیشل یوټیوب چینل. نن چې زموږ کوم ټاپک دی دا په آیمو باندې دی. په آیمو کې یو دوه فیچر ایډ شوي دي. دغه فیچر یې کوم ځای کې دي او څنګه کار کوي مکمل تفصیل به درته په دغه ویډیو کې ښایم. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شانتې ریکویسټ که چېرې تاسو زموږ چینل باندې نوی زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن دباو کړئ چې زموږ نوی ویډیو تاسو ته زر تر زره رارسي. ښه ملګرو اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته پریکټیکل طریقه به تاسو زه ښیم. آیمو به خپل اوپن کړئ. آیمو چې کله اوپن کړه خپل پروفایل ته به راشئ. پروفایل کې به سیټینګ باندې کلیک کړئ. سیټینګ باندې چې کله کلیک کړه نو بیا که تاسو ته کته ویښ کې ښکاري اکاونټ اینډ سیکیورټي دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې کله کلیک کړه نو دې کې تاسو ته په 2 نمبر باندې ښکاري فیملی ګارډ په دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې کله کلیک کړه نو تاسو ته لاندې ښکاري انوایټ. دې انوایټ باندې تاسو کلیک کړه نو دې کې تاسو خپل والد صاحب یا خپل رونه یا خپل تاسو سره بل یو نمبر هغه تاسو دې کې اډ کولی شئ. که ستاسو نمبر چاته آف وي ستاسو د آیمو هیکولو څو کوشش کوي نو هغه ته به میسیج ځي. دا اولنی فیچر. دویم کوم فیچر چې دی هغه د منیجینګ ډیوایس. مخکې به دا موږ ته په آیمو کې دا منیجینګ ډیوایس دی دا به نه شو کوو. و چې دې باندې زه کلیک کوم نو تاسو ته ښکاري چې زما آیمو چې دا په 100 موبایلو کې لاګین ده. J701F یو دې کې دا آن ده یو نوکیا 8.1. نو دغه شانتې تاسو دا آیمو چې ډیلیټ باندې تاسو کلیک کړو نو دا به ریموف شي. نو دغه شانتې تاسو آیمو خپله سیکور کولی شئ او چک کولی شئ چې دا په څومره موبایلو کې دا لاګین ده. نو دغه چې دا اوس هم چک کوي چې تاسو آیمو خو چا کړ نه ده او چې تاسو نه علاوه کوم بل ډیوایس کې لاګین نو هغې نه تاسو ریموف کړئ. نو دغه یو شارټ غونې ویډیو چې ما تاسو سره شیر کړه. امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښه شوي. که چېرې دا ویډیو تاسو خوښه شوي نو دا خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د نوي ویډیو دپاره موږ له راکړئ اجازت. تلوي الله په امان.